سره ده زبردست لا پوتا قرار او زبردست مولا ماشاءالله کې سره ورګیدو وړ موچ غزل شکاری سره ټوار دی او د خیره ما پاګه وښ ویډیو کې ویلیو مرا دم راغلیګا سره ما د دې کې لازم زړه پټي د خپل لاس بلوچستان کې او د مرګرو سره ځل د خیره حاجی د ګروپ سره سید دا واستانه ها اګه پورې بیٹو بیا آگے بیٹو پانی کم ہے انا مخه جرا کې استاد خپل دې ناله یو دومره کم شي د بار د کشته خېټه لګي اتار شو اتار الله نه خیر کړي دلته خطر هم ده خو ان شاء الله ها هر څه پکې ورکوا دلته کو سره ولا شالګه دا ځای خطرناک دی خاطر لانچ خېټه ونه لګي یاره ګټار به الله شکر رواني په بالکل دا خیره تیاری شروع ده سالنګ مالنګ دوباره ناله ختمه سمندر شروع دا زما مرګري سید علي استاد السلام علیکم دوستانو بیمار مې ورنه کا سوسکر پر کوي د په بیماری کې راغلی مې دبا دي دا کنه ځل لا دې روغ الله دې ښه کار ساتي دعاګانو دې وره نه دا بشیر استاد دې او د خیره دا لانچ لمنګ ته پیسې ورکو خپل لانچ بلوچستان کې دی راټول نه کوه دلته به 1200 روپۍ ورکو د 24 غنټو دلبره دا سالنګ مالنګ تیارو ورځ یو بجه نه وخت شو نه د چینی دا غوښه یو ما حمله لګونو میان په خو شکارین لګی دي میان نسی او د ورځې څلور بجې دي استاده دا زموږ عارف استاد دی سید علي استاد مایا وکړه شروع کیږي ان شاء الله ګنټه دی مې انتظار کوم د خیر شروع وشي چې څنګه نور په ډوبې دی وشي دا زموږ استاد چې په خی استاد दिलबरो वीडियो में देखो चाय बना रहा हूँ हाँ बना सही का ड्राइवर दे सकते ना माखाम सर खैर शिकार शुरू की कराची के बदे समंदर के दाई साहब किताब दौरा शिकार नहीं दशपे शिकार शुरू की बस लिटना वर्ग बेसारा और वही गुजारा की दौरा पाकिस्तान की शिकार नहीं और बदब किनारों माने से गुजारा की زمونږ پهله ویډیو ده د پهله مې استاد سره ویست اوس به پته ولګي دا د ښکاري پهله ټیکسي دی پهله زما په خیال باندې ټیکسي نه او برکت والا ډام بچې دی راویسته واپسې ورته وه چې غټ شي لکه وړوکی دی په قرار یې کولاو که ورته وه ورته دا واپس لاړه ځه اوله مري اوله زبردست ماشاءالله بشیر استاد غمبر دی ډېر ورځې وروسته سمندر له راغلی دی ناغې ډېرې کړي وباسه د خیره مازدیګری دی او زبردست مولا تا ته مو ولګېده دا د نور سترګه ده اوس کښېني
د سمندر ماښام چپې شپې شروع دي دې مونږه تاخ دی ماښام شو د خیره ماشاءالله کیسر ولګېدو ښه دی مالکو مار دی هو کیسر و ماشاءالله زبردست کیسر ماشاءالله زبردست کیسر دی راویستی شل زی خو تاو شو مار دی د کیسر په شان سم شوی دی که نه یاره څه دې کم هم نه دی مکوه دا سړی په غریب سړی دی ولې په خورې زار ته ونه دا کې غار شي په قلار کار دی وران که که نه اوس یې ورته وه په قلار ورته ومه په قلار اگر ته دې جاغ کړه پلاس دیو پلاس نہیں ہے ارے گا مار دے کړه په قلار خېولې دا هم لاټ تر وردي دا اوس ما وې په منګه روان ورته خو یې سمونه چې چیم ما یاره تی په خوړې خو خدای کې بس مار لاټ تر روان وي ځان ته نه وخت بچه تباشو نه وخت کړو دا وځه راوچت کا دې خو زمون غاړه ته راوړي خدای پاک دې کوم دې په خپل مارګو شرم ولې ما خو دې ته نو راوړم ما یاره تاسو ته راوړل ما دې ته راوړم ما مېت یو واسه کنه غیر کمیت یو کا غما ما یاره نور دې कुंडे राविस्तो माशाल्लाह 15 पाउंड के वो जबरदस्त अला रोखा जावा बड़े मोटे एकदम कपड़ा मारी मुनी सा हाँ जकार देवो को इंतजार होता रहा 15 पाम की वो कुन्ना रचेगा अच्छा बहुत जबरदस्त वजन देवर कडे वजन सोपा राइस्तलो गिरा है माशाल्लाह कुंडे दा खैरा वो बिल्कुल माशाल्लाह बाटम ओ माशाल्लाह पोता पोता या पर अगर आलो का ना इसमें तो होत रहेगा या पर मेरा लो हां नजारा के ये तो होत रहेगा पत्थर आलो
کون دی ماشاءالله کون ما لکه خسې دی خبره کله خبره کاکا دا نور به پیلوټ شی نه کړه بغلا لکه خدای ها بلی سیز دی بلی اسے ورونه لیږي ماشاءالله کون کېل شروع ده خیره وسره د هوا کېل پکې مره ونه لګي ټیاټ شاړې موچی ده راو باسه غټ دی ای زبردست وروسته وراړې موچی ده شاته ونه لګي مڼه کار به راله وګوري دا سال دی او که نه خیال کوه وایي په ټیټ شه منصفو منصفه ټیټ شه راو باسه کوڼان لکه ها ګوره شاته ګوره هغه سیده ځوان زیه نه کونډه ایستله مو تکلیف دی اور غاښونه دي راوبوځي انشاءالله راوبوځي دلته سپی دی نه ډور کټ نه کېږي سپی مساله ده زبردست هسې پریشانه یې شکر دی دا شی نه شکر نه شکر ته دی خوشحاله خو نه ونیسه دا بشیر چې معیار راوباسي بیا ته زه خپل مې درخیم ماشاءالله راوښه اوس دا دی چې ما له ویډیو څوک نشي جوړولی دا بلا مې راویستله دا وګوره ژوندی دی څو کیلو به یې استاده ده 3.5-4 کیلو دی ډېر په تکلیف او په مشکل مې راویسته خوا ته مې دا ملګری دی ریب ته راویسته ګنې زما په وس کې خو نه وه ډېر ښه منصفه وزن باندې دی که څنګه ماشاءالله سید خبره کیلو قدر دی هغه بس ویلې کیلو دانه ده قرباني پکېږي دا یو سیټ دا بچه بیمار دی دې ته دوه ولګېدې دي دا اوبه زموږ په سیټ باندې دي ډورې د کښتۍ لاندې کېږي نو دي ته شکار نه لګي ځان لا به ورته ولګوي او سیټ د یو سیټ ویډیوګانې جوړو لګې ماشاءالله اکبر د شپې 5 بجې دي ښکلی او ارام دی د ماښام نه روانې شروع دی زړه یې راله و چې دغه شی کوي پښتو درد استاده تاله الټی راځي زما خو زړه بد شو رښتیا راباندې چې ډېرې الټۍ مې کړی وه ډېرې اوبه جوولو یار دا وګوره رسم بند کړي چې دا زنځیر مې خراب دی لکه سامان ماسه نن کم دی الله دې رحم وکړي دا استاد دا خو ښه دی د ده زړه بد کېږي اړې موچي ډېره سیوا ده مې ډېره لږه وخوځولې او هغه بېچاره خو چې راغلی دی تبه ده پروت دی نقصان کې راغی بس هغه 3-4 روپۍ بډه کوي او سخته تبه وه لکه موږ لانچ هم نه شو ایستلی دغه صورت حال دی
بیا په هغه علاج ته 12,000 روپۍ ورکول دي کل ملا 20,000 روپۍ خرچه ده دا پکې راځي شپې 5 بجې د خیره شکار هم ته ګزاره حال لګي د پیټو کې مچلې هغه غټ مېماني ولې لکه ښکاري زاد ماشاءالله کوم دې مالګه جیره ده مړه سحر کې راځي ګوتې زما هم خوږ شو که نه یاره تارون راله ګوتې خوږ کړو سحر شو ډېر زیات ورم و او زما خو په خپله باندې الټۍ مې ونه کړې خو زړه مې بد کېدو په دې استاد باندې مې زړه بد شو لکه ټوله شپه داسې شو چې بس معده م لږ اخوا دېخوا شوه په ګردو م زما درد شو ډېرې پیسو راکړم لږ ساعت نه و بس ماښام نه شروع شو اوس لکه اوس کم شو خو شپې ډېر سیوا و ډېرې خراب میان خو ما دا والی دی یو ډېر غټ دی غټ 4 کیلو دی 10 کیلو پورې مې هغه کړی دی دا زموږ د دې ملګري شکار دی ماشاءالله دیګې چلی دی دا دې ځوان والی دی عارف خانزاده اوس به روانېږو یو مال چې پروت دی بیټرۍ سره یو کونان ښکاري او د دې ځوان دا وایي بکس کې پراته دي دا بیمار و او دې استاد ته مې دوه لګېدلي دي ځکه چې اوبه زموږ په سایډ وي او سمندر کې داسې راځي الله دې رحم وکړي شکار لکه ګزاره وشوه لاړه ده ته لاړه ویل موږ نقصان وکړو زه بهرحال هوا وه ډېره زیاته ډېر زیات تعقل پریشانه کړي نه وګورئ دا څه حال دی نه دا خو د شپې بیخي جړقا کوله لږ ست وروسته به د خیره ځو نور سترګه راوخته او اس طرفې نور سترګه راوخته او کور ته روان شو د خیره ښکاریان له لودې 8 بجې دي روان دي هوا رانه ښې ډکې ویستلې دا ځان تر بالا اچوي اوس ټېټ میان لګي اوس به راځي هري به رمباله وله ټونینګ زمانې هیرم راځي په خوب ګډ وکړله خبرو چلمانه یې سرمایه او ډېرې یې سره به راځي استاد ورځ شپه دې څنګه تېره شوه شکر الحمدلله شکار میکار بس شکر دی چې څه قسمت کې و هغه الله راکړه هسې اوبه زموږ په سایډ وي اوبه ستاسو په سایډ وي مړه شکار مزه نه وه اوبه تېزې زما لږ موټۍ راوځي څوک هم راځي نو خدای مو به مه راځئ ځان له کار مه ګورئ اوبه تېزې دي شکار نه ټول تېزې دي شکار اوبه تېزې خو بانګو جوار مکس ده نو پلاره ګڼ مې بانګه جوار دی نیم مې منځ ته رسېدلی دی ولې نیم مې منځ ته رسېدلی نن اسلامي څوم دی نن 28 تاریخ ته دماغ دې په ځای نه دی 28 تاریخ دی دې خولې ته یې تاولې دا د حساب کتاب ځای دی سمندر نه چې راوځو موږ دلته حساب کتاب لګو نور کسان هم ولاړ دي پښتانه دي دا نه نورې څه ونه لګي برف لګي ما برف نه برابر ارے کو استاد میان کور ته وړي میان کور ته وړي ټول وړم ټول ویسه په سخته د نیولې کور ته ویسه ګراک دی را سره په سخته مې نیولې دي خرڅې به خرڅو مې 3000 روپۍ مې 3.5 ډکې کړې که نه زه خدم خو کور ته وړو ځاو نو نه کور ته هم هغه کوم که نه کور ته خو وړې مونږ ته پته ده تر ښکاره که زما غټ مهي مڼه هغه چې مهي مچي والی دی یاره ماشاءالله یاره ګوتې یې راله خوږ کړي دي دا ډېر سخت زور یې کوو
دی بل شانتي ونیسه ول ودرېده نه ښکاري کیمره کې صحیح کنه دا اوبه د کوم طرفه دې زما دې ټولایي له راغلي یار واقعي مې دی دا بره په مات نه سنبالې دا کوه خو وس مات کو دا بره الحمدلله ډېر تر ورسېدو وروسته ورته اتار شوی او ډېر به مشکله باندې وځي پټې مټې ډېرې وي اوبه ګډه شوې نن خو بس اوبه پل دي چړاو دی خلکو تیاری کړی پالټې روانې دي مخکې لانچونو کې ناست بیٹھ جا بشیر